به پې روانه شي. دا ورو سوال کړی دی چې مسواک استعمالول د روجې په حالت کې څنګه دي، او بیا دا مسواک چې سړی ووایي نو دا لاړې چې کومې دي دا تېرولی شي او که نه. الجواب مسواک وهل هر ټیم مستحب دي، هر ټیم مستحب دي، که هغه د روجې په حالت کې او که هغه د بوزې په حالت کې، که هغه د ورځې په اولنۍ برخه کې او که هغه په اخرنۍ کې. امام بخاري و روایت راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لولا ان شق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. که چېرته دې خلکو ته دا خبره نه ګرانېدی نو ما به د خپل امت ته دا امر کړی وی چې د هر مانځه سره مسواک وایي، لازم کړی به مې وی پې. امام نسائی حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی السواک مطهرة للفم مرضاة للرب. مسواک سره خوله پاکېږي، الله پې راضي کېږي. دا عام حدیثونه دي. نو دې حدیثونو کې دا مسله نشته چې نه سوای د روجې نه. صحیح خبره دا ده چې د روجې په دوران کې هم مسواک استعمالول مستحب دي، جایز نه مستحب دي. ها بعض مولیان زمون په ملکونو کې وایي مکروه دي. ولې مکروه دي؟ څه ناشنا خبره کوي دې سره چې دی د خولې هغه بین ختمیږي او دا بین د الله خوښ دی. نو موږ دا وایو چې مسواک که ته ټوله ورځ استعمال کړې په روژه کې بیا هم دا بین نه ختمیږي. ولې؟ دا د معدې نه راځي، دا د خولې نه دی. نو دا خبره د هغوی کمزوري ده. بیا لاړې تېرول جایز دي بلکل. ها که د مسواک نه په دې لاړو کې څه پاتې شوي، لکه د مسواک نه صحیح څه هغه ته مسواک استعمالو هغه جدا شو چې غاښونو کې پاتې شو یا خوله کې پاتې شو، نو هغه به توکي، هغه به نه تېرې. هر چې لاړې دي هغه تېرول چې دي جایز دي. والله اعلم.